بیا هم د خوشحالۍ او خوشبختۍ د خبر سره راغلی یم ستاسو حضور ته. او نقشه راوړل خو اسانه دي، بیا هغه عملي کول یو څه زور غواړي. الله پاک دې بس ټول افغانانو ته د خیر او خوشحالۍ ژوند ورکړي. بوټونه باسې او جرابې کاږې، هېڅ دې ته ضرورت نشته چې دا لوکو مور ته ورغږ کړې. تیار خپل کارونه دې ځای شروع کړئ. نه یو د زوم هغه بیا هغه بل وطاق دی چې بالکني یې درلودل، پسې د میلمه وطاق دی. دا حال دی. کمپلیکس د هغه مطلب دی چې دلته ټول به هر څه باید موجود وي، هغه د ژوند ضرورت باید دلته ځای پر ځای وسي. ټول داسې درجه یک جنس کار شوی دی، کمزوره جنس نه دی پکې کار شوی. دا چې ساختمانپوه سړی راسي هغه چې وګوري چې دا دروازې ته وګوري، کار ته وګوري، هر څه ور معلومېږي د راک ورکوي. سلامونه خوږو لیدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به یاست. بیا هم د خوشحالۍ او خوشبختۍ د خبر سره راغلی یم ستاسو حضور ته. هر پرمختګ چې په دې ساحه کې په دې افغانستان کې موږ به ځان ورسوو. لکه څومره چې زه خوشحاله کېږم، زه پوهېږم چې هغومره تاسو خوشحاله کېږئ په هر پرمختګ، په هره لاسته راوړنه. د کندهار ښار په عینومې نښارګوټي کې A1 ساحه کې M3 سړک باندې یو په زړه پورې نوی کمپلیکس جوړ شوی دی د عزیز احسان کمپلیکس په نامه باندې. تاسو به وایاست چې ته خاص د شپې ګرځې. د شپې چې کوم ښایست دی په دې ښار کې، په دې کوڅو کې، په دې سړکانو کې، هغه د ورځې خو شته، خو دومره نشته. نو راغلی نن بیا هم د یوه په زړه پورې او یوه خوندور کمپلیکس معرفي کېدو ته. دا کمپلیکس تاسو ته معرفي کوو، غږیږو، په دې کې ښه کورونه جوړ شوي دي. ځو یو کور یې معرفي کوو، درښیو یې چې مثلا په عزیز احسان کمپلیکس کې بیا څه رقم کورونه جوړ شوي دي. ستاسو څومره خوښیږي او ارادې مو څومره جوړیږي چې دلته د خیر سره کورونه واخلئ. نو بیا هم دا د عینومې یو په زړه پورې ساحه ده، A1 ساحه چې تر ډېره پورې دلته په زړه پورې کمپلیکسونه جوړ شوي دي. M3 سړک دی، نو دلته به هر ورځه، هر هفته کې، هره میاشت کې نوي نوي بلډینګونه راپورته کېږي، کار پر شروع دی. نو نن موږ مشخص راغلي یو عزیز احسان کمپلیکس ته چې دا هم د بهترینو کمپلیکسونو څخه دی او یو په زړه پورې ساحه ده. راځو دننه کمپلیکس ته، کورونو ته، او تاسو راسره ملتیا کوئ. خوږو لیدونکو، راځو د دې لیفټ د لارې څخه 5م منزل ته پورته کیږو. د دې بلاک په 5م منزل کې یو کور دی چې تر اوسه پورې هلته څوک نه دي راغلي. نو هغه کور به وګورو او خبرې به وکړو د هغه په اړه. په یو کمپلیکس کې، په یو پلازه کې تر ټولو مهم شی چې دی هغه لیفټ دی. ښه خوږو لیدونکو، دا دی راورسېدلو لکه څنګه چې مو وعده وکړل چې تاسو ته به په دې ښایسته کمپلیکس کې یو جوړ کور ښکاره کړو، در وبېښیو. بیا هم عزیز احسان کمپلیکس دی او زه هم خپله د کوټې د لارې رالم، میلمه یم. نو د میلمنو پر لارې باندې کور ته داخل شوم. جوړ په خیر. صحت ښه دی. کیمرې خواته مخ راواړوه او لږ دې خواته راسه چې دا شام ښه ګل ګلزار سي. نوم دې راته ووایه. ګل احمد احمدي د عزیز احسان کمپلیکس د اداري چارو مسؤل. احمدي صاحب د عزیز احسان کمپلیکس اداري چارو مسؤل دی. خو نن به ټول معلومات راکړي چې د دې خدمات، د دې کورونه
او د دې دا کمپلیکس دې جوړ کړی دی. نو چې څه په ذهن کې زما پوښتنې راځي زه به کوم او احمدي صاحب به جوابونه راکوي. احمدي صاحب دا کور راته معرفي کړه چې څو اتاقه کور دی او څنګه کور دی. نو کیسه ته شروع دلته موږ په دویم بلاک په 5 منزل کې په 4 اتاقه کور کې قرار لرو. دا 4 اتاقه کور دی. نو په دې کې یو دروازه د کوټې د خوا سره غلي دغه د کوټې دروازه ده او یو عمومي دروازه لري. چې اوس تاسې داخل شوئ هغه د کوټې دروازه ده. نو یو عمومي دروازه لري چې بیا به وروسته هغه هم وګورو. په دې کې یو حال دی 4 اتاقونه دي. د حال سره که څوک د حال څخه د اتاق استفاده کوي نو کېدلی شي چې 5 اتاقه هم حساب شي. احمدي صاحب په هر بلاک کې مثلا 3 اتاقیز او 4 اتاقیز کورونه دي. بله په هر بلاک کې 3 اتاقه او 4 اتاقه کورونه دي. ټول بلاکونه په دغه شکل جوړ دي. اوس موږ راغلي یو د 4 اتاقه کور و کوټې یا میهمانخانې ته راغلي یو. بله هو میهمانخانه هم دروازه دغه لري کلکین لري د باندې بالکني ته. بله هو میهمانخانه هم دروازې لري کلکینونه لري بلکې ټول اتاقونه داسې د تازه هوا دپاره د طبیعي رڼا دپاره د لمر دپاره ټول کلکینان لري. ښه ماشاءالله دا د میلمنو اتاق هم ښه جوړ شوی دی. تشناب هم لري. تشناب ځان ته تشناب راځي چې وګورو. جلا تشناب لري. ښه دا د دې ښه پراخ وخت تشنابونه دي ځان ته تاسو وګورئ. بالکل دا د میلمنو د اتاق تشناب دا خو عمومي دروازه ده چې دا خلاص داخل شو. بالکل تاسو هم وګورئ. احمدي صاحب د دغه میهمانخانې یا د میلمنو د اتاق د لارې هم دهلیز ته داخلېدای شي او د عمومي دروازې د لارې. بله د اتاق د لارې هم داخلېدای شي. عمومي دروازه عمومي دروازه خو نو دغه طرف ته سول د کوټې دپاره څوک میلمه له دې دروازې څخه داخلېږي او د کوربه د دې دروازې څخه. بالکل راځئ خوږو لیدونکو چې قرار داخل سو و دهلیز ته. احمدي صاحب دا نقشه د کوم ځای نقشه ده؟ نقشه خو دا خارجي نقشه ده د ترکیې هیواد څخه راوړې ده. زموږ حاجي صاحب محترم عزیز الله پوپل د ترکیې څخه راوړې ده. نو بیا د دې په داخل کې د ډیرو مسلکي انجینرانو د خوا څخه په ډیرو هلو ځلو په زحمت باندې ان د 2 میاشتو په جریان کې دغه نقشه تطبیق شوې او تایید شوې. بالکل ماشاءالله اجي عزیز خو یو ځوان فکر دی نو بس دغسې ښه فکر یې کړی دی او نقشه راوړل خو اسانه دي بیا هغه عملي کول یو څه زور غواړي. زور غواړي خو دغه مهمه خبره ده چې هغه دا د اوس تقریبا ډېر عملي شوې ده. تقریبا دا زموږ د دغه 4 بلاکو خوا د کار خلاص دی تکمیل دی. موږ تاسې وینو نو هغه ته 4 بلاکونه نور هم لرو چې بیا به وروسته هغه هم وګورو. دغه پاک لبه موجود دا په دهلیز کې یو اتاق دی د دې کور. بله دا په دهلیز کې یو اتاق دی. اول اتاق دی خو نو دلته د دې طرف دا کورونه پر داسې شکل جوړ دي چې شمال ته بالکون لري مشرق ته بالکون لري. دوه طرفه بالکون لري. یعنی د سا د خوا لمر هم لري د ماپښین د خوا لمر هم لري. دوستانو بس د هر کور دغه 2 انګله دي چې یو اتاق او یو حال په دې کور کې دواړه د سړک خواته تازه هوا ده. خوږو لیدونکو دستې بس د عینو مینې په زړه پورې ښارګوټي او دغه خوندوره ساحه ده. نو په دې اتاق کې بیا خپله هغه د لباسو دپاره الماري هم شته او تشناب هم شته. راځئ خوږو لیدونکو دا وګورئ دا څونه ښایسته جوړ شوي. په دې اتاق کې دغه الماریانې ټول په های کلاس اوله درجه لرګي کې جوړ شوي دي. نو دا بیا موږ ځینو کورو ته ور جوړ کړي دي. داسې دلته داسې مشتریان راځي چې هغه ووایي چې مثلا دغه الماریانې جوړول بیا دې لپاره یو څه زحمت وي. نو په دې خاطر موږ په ځینو کورو کې جوړ کړي دي الماریانې. دا نو هغه پرنیش کورونه دي چې د ټول شام څخه خلاص. پرنیش هم نو ورته ویلی ځکه چې فرش او پردې هغه نه دي پکښې په پلان کې لري که هغه نه کوئ؟ هغه نه کوو. په دې کورو کې هغه په پلان کې نه لري. خپله د مشتري په خوښه بیا خپله کوي. د مشتري په خوښه هغه بیا خپله چې کور په فروش ورسېږي بیا دی پوه شو پردې او فرش. دا نیمه پرنیش دي. هغه اسانه کارونه مو دوی تر پرېږدي. اسانه که هغه د 1 ورځ د 2 ورځو کار. دا تشناب دی د دې تشناب دی. بلې وګوره ډېر پراخ تشنابونه دي. د هر اتاق ځان ته تشناب لري. او بل تر دې مهمه خبره دا ده چې دا هر اتاق ځان ته څه ورته اوپن ته خپل اګزاز لري. اوپن ته خپل اګزاز لري. ډېر ښه. راځو خوږو لیدونکو
ما کیمرمین بیا تر ما لا ډېر علاقه لري چې دا ځایونه ښکاره کړو زما په مایک کې ولول خلاص یې کړه د خو پټ وویل خو شاید تاسو اورېدلي راځو دا بالکني وګورو ماشاءالله ډېر پراخه ځای دی ډېر پراخه بلکون دی خو دلته بیا ډېر ښه خبره دا ده چې نلکې لري د کالو مینځلو استفاده دلته کېږي خپل ځان ته اورو لري تاسې هغې خواته کې کمره ورواړوئ هغه وګورئ ښایسته منظره ده خوږو لیدونکو تازه میاشت راپورته سوې ده او د غرو پر څوکو باندې هغه د لمر خامه روښنایي له معلومیږي چې مکمله تاریکه سوې نه ده او دا د عینو مې په زړه پورې ښارګوټی دی الله پاک دې زموږ افغانستان زموږ خلک او زموږ هیواد د پریشانیو غم څخه وساتي دغسې خوبونه به موږ لیدله چې داسې یو کمپلیکس وي دغسې کورونه او دغسې یو منظره ولره خوبونه مو لیدله خو چې هغه دا دي اوس په واقعیت بدل شولو بلکل الله پاک دې بس ټولو افغانانو ته د خیر او خوشحالۍ ژوند ورکړي خوږو لیدونکو احمدي صاحب وایي چې دلته په دغه بالکني کې چې ځای دی پراخه ځای دی کالي هم پرې وړلی شي دلته نلکۍ لري بیا کالو ماشینان استفاده کولی شي دلته هغه د کالو تنابونه کشولی شي یعنې ښه پراخه ځای دی کښېنستلی هم شي بانډار هم کولی شي او کله کله چې کور جنګ وکړي دلته راوتلی هم شي یو پیاله چای وڅښئ تر هغو چې اجاڼۍ مو بیرته پخلا کوي او نورماله کېږي حالات بیرته بیا خپل وطاق ته تلای شي دا شی نو شته بیخي چې په ماڼۍ کې اوس یم میده جنګونه یي او جنګونه خو نه پاتېږي بلکل دلته هېڅ اوس هوا ډېره ګرمه وه د باندې هم دلته خو دا چې خلاص وه لکه د کولر ښه تازه یخ هوا ګرمي هم نه محسوسوله په خاطر د دې چې دلته ښه شمال چلېږي اند روان دی د شمال ځکه تر هغه طرفه پورې دا کور خلاص دی شمال و مشرق ته لکه څنګه چې احمدي صاحب ته وویل چې دغه المارۍ دي او دا دروازې مثلا په دې کې د های کلاس موادو یا هغه څه څخه استفاده شوې ده ټول شیان به مو دلته ښه په خپله خوښه او په انتخاب راوړي بلې دلته موږ ټوله درجه یک چیز کار کړی دي ښه مثلا سیمېټ هم اوله درجه سیمېټ کار کړی دي خښته مو اوله درجه خښته د سیخې د هغسې حساب که ټول د الف صدریا پر ټول مواد مو اوله درجه جنس کار کړی بلکل دا څنګه د زوم وطاق دی ښایسته نو خامخا په کور کې یو زوم پیدا کېږي هغه ته به د هغه وطاق ځانګړی شي او بعضې خلک چې بیا دغسې نوي کورونه رانیسي دوهم وارې دپاره ځان زوم کړي ښه ونه نور وطاقونه هم دغسې جوړ دي کېدای شي که یو واده ولري بل واده ته هم دغه څه ولري علاقه ولري ولا پوست په نوکان ور جلا کړي ته نو دا خبرې مه کوه دا خو موږ تاسې نارینه د خپل زړه د خوشحالۍ دپاره وایو چې دوهم واده دی او داسې دی واسې دی او دغه یو د زړه دوک به تر پایه در سره یې خوړو لیدونکو ټوکې کوم کله څوک دې زما څخه نه بدوي ټوکې دي نو دا وطاق ډېر ښه جوړ شوی دی ګوره ښه هغه د په اصطلاح هغه څه شي ورته وایي چې د کوم څه هغه ښځې چې دلته خپل ښه سینګار میز ورته وایي د هغې استفاده دلته کولی شي بلکل ګوره بیا ونه وایي چې نه په پوهېږي وایي هغسې خو نو ښایسته المارۍ ده که نه المارۍ دی تر څنګ یې ټولو د کالو المارۍ دی ورپسې خو بیا دلته ټولو مهمه خبره دا ده چې دا روښانه وطاقونه دي د ورځې د طبیعي رڼا څخه هم برخمن دي دا نقشه پر داسې شکل جوړه شوې ده بلکل نو بعضې وخت د ښځو پر ارواو ووري دا دوه ماده خبرې چې کوي ناکي زنګ در پسې راشي کیمرامین ته هم زنګ راغلی الله دې خیر پېښوي دغه وطاق کوم ښه ګوره دا د کالو ځای او د تشناب دپاره مو علیده داسې یو دغه ورکړی دی لکه بیخي جلا ځای چې بلې د کالو دپاره مو ځان ته المارۍ دا ډریس روم د ډریس روم خپل المارۍ جوړه نه دغه ځای ډېر یو رقم جلا ځای دی جلا ځای دی بلې و دې ته ډریس روم ویل کېږي هغه نو باتروم دی نو دغه تشنابونه دي پراخ تشنابونه تر څنګ یې ډریس روم دی او د هغه المارۍ هم دا دي جوړې دي تصویرونه بلکل او دغه تختې او دا سیسټم هم ډېر ښه جوړ عالي درجه دی ترکي تخته ده فکر ترکي تخته ده عالي درجه های کلاس تخته ده نو معلومیږي هغه چې کار شوی یا کار د لرې څخه معلومیږي چې دا ساختمان پوهي هغه په هر څه باندې ورته درک ورکوي بلکل او پراخ وطاقونه دي او ښه مثلا که څوک کښېني که هغه بیډ دي چپرکټ و که کوچونه د ټول دپاره ډېر خوندور استفاده کېږي بلې و دا موږ ډېر غټ وطاقونه د دې دپاره پلان کړي دي نو په دې خاطر
او ماشاءالله دا وطاق هم دا دی کلکین لري د باندې یخ هوا کولر بیا چالانه کلکین لري او موږ درته وایو چې دلته تازه هوا څخه د ټولو وطاقونو برخمن دي. خوشحال لیدونکو تاسو راسئ کلکین خلاص کو دستې به موږ ته دا دی هوا او بعض وخت چې د کلکین پر غاړه ولاړ یاست بیا د دوام واده خبره مه کوئ یوه لغته معجل دی بیا به لاندې یاست وګورئ ښایسته منظره په زړه پورې عینو مینه بیا ښکاره کیږي ماشاءالله دغه د عینو مینې ښارګوټي د هر وطاق د کلکین څخه جلا جلا خوند کوي او جلا جلا منظره لري ټول. بالکل راځئ خوږو لیدونکو دا په دهلیز کې دوام وطاق سو اول خو میهمانخانه وه لکه څنګه چې مو معرفي کړله هغه بل وطاق و چې بالکني هم درلودله او دا بل دوام وطاق سو. راځو کرار د دې وطاق څخه چې راوځې اشپزخانه ده اشپزخانې ته دا خو عمومي دروازه ده عمومي دروازه ده تاسو راسئ موږ خو د کوټې یا د میهمانخانې د لارې را داخل سولو بیا چې راځې عمومي دروازه دا ده دا کلب ده د دا عمومي دروازې څخه داخلیږي او دا د جانکټو صدرۍ زړولو تیار کوټ بند شته دلته کښېنې بوټونه باسې او جرابې کاږې هېڅ دې ته ضرورت نشته چې دا لوکو مور ته ورغږ کړې تیار خپل کارونه د دې ځای شروع کړې دلته دې صدرۍ پسې زړی دلته دې یو انګیا منګیا پرته یې هغه واغونده دلته سپرې میرې ووه وریښتان واړوه بس د دې ځای ژوند شروع سو بیا نو راځې دلته پوښتنه کوي چې چیش دې پخ کړي دي اشپزخانه ده اوپن اشپزخانه په دغه دهلیز کې اوپن اشپزخانې اوس خورا باب دي دا د دا نوو نقشو یو برخه ده که څنګه بلې اوس دا باب دی خو په عصري ډول کې ټوله دغه اوپن اشپزخانې جوړېږي نو موږ هم ټولو کورو ته داسې اوپن اشپزخانې ورکړي تر څنګ مو نور ضرورت هغه ضروري اجناس هم پکښې شامل کړي دي او دا د نارینهو ته ورښیي چې ښځې څومره په تکلیف وي په د اشپزخانه کې اشپزي د ولوشي پرېوله پخوا خو به پټې اشپزخانې وي لیدلې به دې نه چې دوی بېچارهګانې څومره تکلیف سره کم کار کوي په څومره تکلیف کار کوي او یا دلته نو ډېرې وسایل دي ځکه چې دلته ټول داسې ګرمي هم نه کېږي هغه دغه بندوبست هم ورته شوی دی د اګزاز برقي اګزاز دی نو اوپن هم لري نو هېڅ په مشکل کې کېږي خو میلمه ډېر ژر خبرېږي څه شي پخ کړي دي میلمه خبرېږي بلې تاسو راسئ خوړلدونکو هو د میلمه څه نو بیا دا نه شي پټولی چې موږ بس ډېر تکلیف نه دی کړی ټول معلومیږي چې دلته پخېږي ښایسته المارۍ ده د اشپزخانې شاید د لوښو د ځینو ضروري مواد دی دا لوړې اشپزخانې دي او دا اګزاز دی برقي اګزاز دی هغه اضافه هوا او دودو تاوشو ټول سیستم باسي در دا ځای دا المارۍ دي دا المارۍ ده دغه هم اوفن دی چې یخ هوا دلته هم راتلای شي بېشکه ټول کور اوپن دی او دغه دوشۍ ده نو لاندې هم المارۍ لري ښه کاشي ښه خوندور ښه نو دا د عمومي دروازې چې داخل سي موږ خو نو د مهمانخانې د کوټې د لارې شروع وکړل دلته چې داخل سي هغه دغه اول وطاق دی دغه لوکس چې و د نایو د زوم هغه بیا هغه بل وطاق دی چې بالکني درلودل پسې د میلمه وطاق دی دا حال دی موږ په مجموع کې د کور حال یو طرف ته راایستلی دی بالکل په خاطر د دې چې ځینې داسې کورونه شته چې هغه سپین ږیری ولري سپین سرې ولري نو حتما که چېرې دلته څوک مجلس ولري په دې حال کې بل څوک نور سره په تکلیف کېږي هغه نو بیا کولی شي چې خپل استراحت وکړي نو ځکه مو حال یو طرف ته راایستلی دی د مجلس ډېر ښه دی بیخي د وطاقونو څخه راجلا دی دا په د نقشې کې د هغه سره جلا شوی دی بالکل او خوږو لیدونکو دغه د ټي وي دپاره بورډ دی هغه عمومي د حال دپاره المارۍ لري دغه د ډیکور المارۍ دي دلته او بیا هم د یخي او تازه هوا دپاره کلکینان شته دلته دا نو بیخي درې طرفه یې لري دا د کونج دام دي ښه خوند کوي په ګرمۍ کې یخ هوا نعمت دی او په بېکورۍ کې داسې ښایسته کور چې ولرې نعمت دی بس د الله پاک تر قدرتونو قربان سم په مجردۍ کې واده لوی نعمت دی او په واده کې بیا مجردي چې ارمان یې لري خو نو بیا نه پوره کېږي دا هم بالکني لري چې هغه لارې اخواته ده
دلته په دا بل وطاق کې لار ده خو خیر یوه بلکوني هلته وه پر هغه طرف وه یوه بلکوني پر دې طرف ته ګورې دغه د کولر دغه لا دلته نیول سوی دي مثلا فکر ورته سوی دي دغه یوه کوچنۍ دروازه که څوک وغواړي چې دلته کولر یږدي نو کولی شي د حال لپاره کولر چې دا په هر وطاق کې داسې یو دغه ورته او کولر به هم تر دې تیز هوا ونه کړي لکه اوس ساده چې را روانه ده تیز تر دې به تیز هوا ونه کړي ستاسو خبر ځکه چې دغه تازه هوا ډېره ښه لګېږي بالکل دا سوهال اچوای څه حال دی هغه دا حال شي څه یو حال دی نو په حال کې بیا بل وطاق دی دا دروازې د کوم ځای دي دروازې زموږ ټوله دروازې پریس دروازې دي نو دا خارجي دروازې دي ټوله ښه ډیزاین هم لري ډېر په ډیزاین کې جوړ شوي دي او ډېرې کلکې دروازې دي نو چې د لرې سره راسي ستر نظر دې پر ولګېږي د درک درکوي چې دا څومره ښکلې دروازې بالکل هغه نورې په پلاستیک کې بندې وي دا نوی کور دی دا نوی کور دی استفاده نه دی سوی ځکه چې دلته کاریګر ځي ونوځي وننوځي نو په خطر د دې دا پلاستیکونه پر اچول سوي دي چې هغه داغونه پر رانسي نو حتما به د یو د نیمه څه پلاستیک استفاده سوی او د دروازه نور ښایست ورکوي وطاق و هغه دهلیز دغه د بالکني لار ده دا د دوهمې بالکني لار ښه ښه خو ژوند لیدونکو دا هم یو وطاق دی ډېر ښایسته جوړ دی چې غټ المارۍ لري د کالو د نورو اضافه موادو سیستم دپاره دا بیا د ډیکور ښایسته المارۍ ده چې هر څه معلومیږي او دا هم د مخ هنداره ده یا هغه د پیشن د شانو میز دی سینګار میز او دا هم ډریس روم او باتروم دواړه دي بلې و دا وطاق ځان ته ډریس روم او باتروم دی هر ډریس روم کې ځان ته المارۍ ورته جوړه ده چې مثلا ښه دا خو نو ګوره دا څومره ښه دی چې کالي دلته وځړول سي هغه نو هغه المارۍ بیا ډېر شیان ځایولی سي دا د موقتي کالو دپاره دی چې تبدیلوي سره هغه دایمي کالو دپاره هغه د ښې ورځ دی او دا نو د روزمره دا د روزمره تبدیل او دلته لاندې اخیرا کالي خو غورځوي او هغه هم تشناب دی تشنابونه خو نو ټول هغه کښته ماډل دي ټول کښته ماډل دي بیا که په اول سر کې مثلا د پروژې په شروع کې که به چا غوښتله چې دی دا غټ کموټونه هم غواړي په ځینې تشنابو کې ځکه یو څوک یو ضعیفه ولري نو د هغو لپاره بیا موږ کولی چې په کورو کې مو غټ کموټونه بالکل په دې کورو کې په دغه دننه یو خو په عمومي کمپلیکس کې په کورو کې اسانتیاوې څه شي سته یا نوښتونه څه شي دي چې فرق ولري د نور ځایونو سره په کورو کې خو تاسو موږ کمپلیکس ته چې وګورئ اول خو تر ټولو مهم په نقشه کې نوښتونه موږ لرو په نقشه کې داسې نوښتونه لرو چې اوس دا خارجي نقشه ده بالکل یعنی د حال څخه وطاقونه نه دي خلاص ګورئ تاسو فکر وکړئ په د حال یو طرف ته راوتلی دی اول نوښت دا دی دویم بل دا دی چې موږ لیفټونه ورکړي دي تر ټولو مهم لیفټونه چې په د ځینو څخه خلک سر ټکوي نو چې ډېر ځینې دي نو دلته لیفټونه شته په دې بلکونو کې او دلته چې زه رالم ما داسې احساس وکړي لکه دوه کوره چې سره یو ځای سوي دا سیستم مو داسې جوړ کړی دی نقشه نه چې دا حال جلا طرف ته دی وطاقونه جلا طرف ته دي بلې و دلته داسې دی چې په دا زینو کې راوخېږي درځئ مهرباني په دا زینو کې راوخېږي دلته یوازې دوه کوره استفاده کوي په خاطر د ډېر د رش د بیروبار دغه څخه د مخنیوي څخه دلته یوازې دوه کوره استفاده کوي په دې زینو کې یعنې یوازې دوه کوره په منزل کې د یوې زینې او د یوه لیفټ څخه استفاده کوي خوږو لیدونکو تاسو راسئ دې طرف ته راسئ د احمدي صاحب په وینا چې مثلا د هر منزل ته راپورته سي په هغه کې یوازې دوه کوره دي درې څلور پنځه کوره نه دي چې بیروباري ډېر داسې آرام ماحول وي او خپله په کور کې دغه ډېر پرسکونه ماحول وي چې حال جلا دی څوک بانډار کوي څوک استراحت کوي بیا تر دې مهم په دغه هندارو کې چې اوس مثلا دغه هندارې که چیرې خلاصې کړي غږ ژوغ راځي که چیرې بندې کړي بیخي غږ 90% کنټرولوي یعنې په دې کې هم دغه یو نوښت ټول کلکینان ټولې دروازې او ډبل هندارې او بیا پی وي سي جوړ دي د پی وي سي خوبایي دا ده چې اواز خوبایي دا ده چې دغه اواز کنټرول یې ان تر 90% پورې بالکل خوږو لیدونکو په دغه کور کې د بلاک یوه خوا و په یوه بالکني کې دا د بلاک بل طرف سو په بالکني کې یعنې د دې بلاک یو مخ مکمل یو کور نیولی دی د بلاک یو مخ مکمل یو کور نیولی دی دا خبره ده یو مخ ټول یو کور نیولی یعنې د لاندې څه بلاک وګورې دا یو مخ ټول یو کور دغه پر یو کارنر باندې ټول دغه څلور تاکه کور پروت دی او څنګ ته درې وتاکه دي چې دواړه د یوې زنې او د یوه لیفټ څخه استفاده کوي درې وتاکه بیا په دهلیز کې د دې پر مخ بل کور دی هغه بیا هاخوا ته د بلاک بل مخ دی نه صاحب د بلاک چې په خوا ده که نه اخو نو بیا د بلاک هغه طرف ته دوه نور کورونه دي
بالکل هغه دوه ځان ته ځناو لیفټ لري، د بلاک دې طرف ته دغه دوه کور دي چې دا ځان ته ځناو لیفټ لري. خو پر دې کرنل دا څلور دا تکه دی مثلا لکه دا کور چې دی درې وتاکه مغه مخ ته داسې خلاص دی بلکنیان لري، هغه بیا څلور تکه هغه طرف ته خلاص دی، هغه هم څلور تکه هغه کرنر ته خلاص دی، بیا درې تکه پروت دی، دې تم درې تکه هغه بغل ته پروت دی، څلور تکه کرنر ته پروت دی. خو هغه هم د غون په مزه کې دی لکه د څلور تاکه دا ټول په نقشه کې دغه خوندور هغه هم ټول د هوا څخه د تازه هوا څخه برخمن دي، د لمرونه لري، د ترپا بالکونی لري، درې وتا کم دغه شي په دغه شکل بالکل. د زموږ د انجنیرانو یو د نقشې یو شواله دا دی چې د نقشه کورونه ټول راسته جوړ کړي دي، ټول راسته ډیزاین کړي دي په دې نقشه کې. یعنی دا کور چپه کور نه لري چې هغه د المار ونه لري یا د تازه هوا ونه لري یا د طبيعي رڼا ونه لري، دا کور نه لري پکې. که ارڅو کورونه دي د ټولو کورو ټول وتاکونه د المار او د تازه هوا او د څورته وای د طبيعي روشنایی او طبيعي आवाज خبر خمن. خو ژوندونکو د نقشې شواله په غځای کې دی چې په یو کور کې د چانه پس تنګ نسی، په یو کور کې څوک د تازه आवाज خبر خمن سي. د په خوا به د بلاکو کورونه خلکو په دې نه خوشحال ول نه پستنګي پکې یا چپا کورونه دي یا هوا نه لري یا المار نه لري. اوس دا خو تیار لکه د بام پر سر چې ناست دا لکه عین د بام پر سر منظرام د کور دی شمال هم دی، نو ان شاء الله چې څوک ویني خوش وي سي. بالکل اتمن به خوش سي. بالکل. خو ژوندونکو د دې کور ټول وتاکونه مو وکتل، لکه د دروازې سچرال او اشپزخانه و، بیا د حال دی مکمل، بیا دا بل وتاک دی. یعنی عزیز احسان کمپلیکس چې دی د خپل مشتریان د پاره ټول هغه اسانتیاوي په نظر کې نیول دي، د نقشې څخه شروع تر د خام مواد څخه شروع تر جوړېدو پورې، تر ډیزاین پورې، تر ډیکور پورې ټول د ویلو ځای نشته پکې، او ټول هغه د اړین ضرورت په نظر کې نیول شوی. بالکل. خو ژوندونکو تاسو هم کولای شئ چې په عزیز احسان کمپلیکس کې خپل د خوښې کورونه واخلئ، دلته وګورئ پر یو ښه موقعیت باندې، په یوه ښه منظره کې او په یو ښه ساحه کې دا کمپلیکس جوړ دی، پرسکونه فضا ده چې دا کمپلیکس یوازې نه چې دلته کورونه دي، دلته سوپر مارکیټونه، رستورانټونه، دواخانې، شفاخانې ټول شامل دي. شفاخانه لرو، د مردانه او زنانه کلینیک لرو 40 ساعته، مکتب لرو، مدرسه لرو، مسجد لرو د داخل په کمپلیکس کې. بل و دا کمپلیکس هغه مطلب دی چې دلته ټول به ارڅ باید موجود وي، هغه د ژوند ضرورت به دلته ځای پر ځای دغه سي. نو دا ټول دغلته موجود دي، که لبنیاتونه دي، که دکانونه دي، هغه ټول د دې په دغه کمپلیکس کې لرو. دا اسانتیاوې ټول شته. دا چې شنه ساحه هم ورسره لرو ترڅنګ بلې و، دا ټول په دغه کمپلیکس کې امنیتي کمرې شته، لیفټونه ټول موجود دي په ټولو بلاکو کې. بالکل. نن سبا تر ټولو ضرورت څخه چې ګڼل کېږي سولري لیفټ دی چې هغه باید 24 ساعته فعال او عزیز احسان کمپلیکس دا شی لري که نه؟ دا شی څخه برخمن دی. بلې و دا شی لري، لیفټونه لري، بیا پار بلاک کې دوه لیفټ لري ماشاءالله، په خاطر د دې چې ډیر بیروبار نه ډیر ګڼه نه، نو پار بلاک کې دوه لیفټ ځای پر ځای شوي دي، که څه مصرفونه ډیر کړي دي، خو موږ د آینده لپاره بس داسې کار په لاره اچولی، دا پروژه هم پر لاره اچولی. ډېر ښه ماشاءالله. خو ژولیدونکو نو دغه د یو کمپلیکس اسانتیاوې دي چې په هغه کې هلته سټوري، دواخانه، لبنیات، نانوایي، کلینیک، مدرسه، مکتبي، پارکینګ، خپله شنه ساحه، د ماشومانو د لوبو دپاره ځای. نو ماشاءالله په دې کمپلیکس کې دا ټول شان شته، د دې شان څخه برخمن دی او ماشاءالله دا نقشه چې ده ډیر په های کوالټي باندې جوړ او یو نوی ډیزاین دی. نو لکه څنګه چې احمدي صاحب ویل چې زموږ خام مواد هم داسې دي چې د ښه سیمنټ څخه کار اخیستل شوی دی، د ښه سیخ څخه او پر معیار برابر، پر اصولو برابر یو ساختمان شوی دی. بلې و ټول سټنډرډ کار شوی دی، که د سیخې، که کاشي، که ډبرې د ځینو، که کټاري، ټول داسې درجه یک جنس کار شوی دی، کمزوره جنس نه دی پکې کار شوی. دا چې ساختمانپوه سړی راسي هغه چې وګوري، چې دا دروازې ته وګوري، کار ته وګوري، هر څه ورمعلومېږي، درک ورکوي. یعنې زموږ د ویلو ضرورت هغه ته نشته چې ورته ووایو. بالکل. خو ژولیدونکو راځئ تاسو دا کور یو وارې بیا هم په یوه شاټ کې وګورئ، ژر ژر د دروازې څخه شروع، د عمومي دروازې څخه یو وارې ژر ژر وګورئ، بیا به خبرې کوو.
ښه خوږو لیدونکو د هغه کور څخه چې په خبرې مو پر وکړلې معرفي مو کوي را تاسو ولوي ساختماني دفتر د دې کمپلیکس عزیزستان کمپلیکس ساختماني دفتر جلا دی او د پروشاتو دفتر یې جلا دی. احمدي صاحب د خپرونه به هم پای ته ورسو اورېدونکي یا دا لیدونکي چې دي دا معلومات غواړي چې دوی پوه سي او هغه لیدونکي معلومات غواړي چې هغه دلته کورونه رانیسي. د دې بلاک عمومي معلومات راکړه د دې کمپلیکس په لنډو کې راته ووایه چې په څه ترتیب جوړ دی څونه بلاکونه دي چې راتلونکي پروژې لرئ. ښه دلته دا پروژه اوس فعلا دلته موږ پر اته بلاکه کې پلان شوې ده د انجینرانو لخوا په اته بلاکه کې پلان شوی دی چې فعلا یې 4 بلاکونه کار تکمیل شوی دی او 4 بلاکه پاتې دي. هغه زموږ ریپرنیش کورونه دي یعنی په عالي درجه جوړیږي هغه کورونه که څه په ساختمان کې فرق نشته د دواړو طرفو خو خبره ده چې په هغه کې د ژوند د اسانتیاوو اضافي اجناس کارول کیږي. ښه هغه 4 بلاکه چې پاته دي تکمیل شوي نه دي چې ته وایې اوس هم کار پر روان دی راتلونکې پروژه مو د هغه یا د دې پروژې پاته برخه ده هغه به ته فرنیش کورونه یا هغه بهترین کورونه به چې ورته وی آی پي دي که نه؟ بله وی آی پي کورونه ریپرنیش کورونه به هغه په هغه کې به ډېر د ژوند هغه ضروريات موجود دي اجناس به موجود دي په هغه کې په دې کمپلیکس موږ ټوله اته بلاک لرو پراخ پارکینګونه د ځمکې د سر لرو او همدارنګه په ټولو بلاکو کې دوه لیفټونه لرو. ښه دی چې د لیدونکي بیرته د خبرې د سر پوه سي که چا نه یې اورېدلې. او بله خبره دا چې په شنه ساحه لرو داخل په کمپلیکس کې مکتب لرو مدرسه لرو جاینماز لرو او همدارنګه زنانه او مردانه 40 ساعته کلینیک لرو پارک لرو نو ټول د ژوند د اسانتیاوو څخه انشاءالله د کمپلیکس برخمن دی. او هغه خبر ورته وکړم احمدي صاحب او زما استاد چې پر جنجال احمدي صاحب ویل ما نه دي ویلي چې دغه یا دوه واده خو کوي هغه انجینر صاحب احمدي صاحب پټ ماته ویل په غوږ کې چې راته کېدل. بله خبره دا وکړل چې دلته به امنیتي کیمرې یا امنیتي سیستم چې دا د یو کمپلیکس دپاره د یو ساحې دپاره چې هلته ژوند کیږي د انسانانو د امنیت ساتلو دپاره بهترین یو سیستم دی. بله قربان د دې امنیتي کمرې هم لرو چوکیدارانو حساب هم شته چوکیداران شته او ټول خپل صفایکاران شته چې پر وخت باندې خپل بلاکونه صفا کوي نو انشاءالله هغه د ژوند ټول ضرورت موجود دي. مننه احمدي صاحب ټوکې مې در سره وکړې هغه اور مې درته بل کوي مقصد نه مننه ژوندی اوسه ښه راغلی په کیسه کې نه نو بالکل مشکل نه دی. ښه خوږو لیدونکو انجینر صاحب د دې کمپلیکس هغه ساختماني چارې مخته وړي. ستړي مسئ جوړ په خیر ښه راغلاست خوشحاله اوسئ خیر اوسئ. ته به نو دا ماښام مال ډېر وسا کېږي چې هغه خپله خولۍ او خپل جانکټ ایسته کې سره سپک سي که نه؟ ولا زموږ د اوسایي وخت دا کله چې کارګر کار پای ته ورسېږي نو دا زموږ هغه د استراحت وخت دی نو راځو دفتر ته د ورځې په جریان کې په ساحه کې. بالکل انجینر صاحب د دې ساختمان په اړه لنډ راته ووایه چې بنیاد یې څنګه راپورته سوی دی او څومره تضمین یې شته چې دا به بهترین ساختماني چارې مخته وړل سوي. د دې ساختمان په اړه زموږ پروژه چې د ټوله د انجینري اصولو مطابق هر څه ته ډیزاین شوی دی. زموږ که چیرې تعدا وي که چیرې زموږ هغه کم سټرکچر چې دی ټوله سټرکچر ډیزاین ورته شوی دی. هر څه چې دی هغه د سټرکچر ډیزاین مطابق مخته ځي. زموږ هېڅ کار چې دی هغه غیر اصولي نه دی. څونه لایف ټایم چې خپله یو سټرکچر کانکریټي پروژه لري انشاءالله زموږ دغه ساختمانونه چې دی په هغه رقم شکل سره هغونه خپل لایف ټایم لري هغونه خپل هغه سټنډرډونه او معیارونه ټوله مکمل په نظر کې نیول شوي دي. بس نو مشتری چې د دې ټولو اړخونو څخه بېغمه سي بیا نو د دې نیت کوي چې یو ځای کور واخلي چې تا یې د هغه ساختماني مسایلو خبرې وکړلې احمدي صاحب یې د جوړښت خبرې وکړلې هغه اسانتیاوې ویلې نو بیا دې د مشتریانو زړه بېغمه کوي. انشاءالله زموږ دا پروژه چې ده مکمل پر انجینرو اصولو مطابق او موږ ډاډ ټولو خلکو ته ورکوو چې څه کارونه یا څه اصول چې د انجینري د خوا څخه دي هغه که په سټرکچر برخه کې هغه که د دوی د ډیکوریشن کارونه دي یعنې زموږ ډیکوریشن کارونه ټول د اصولو مطابق ټوله نورمونه د ژوند د سهولت د اسانتیا او د هغه رقم سره د استحکام او پایدارۍ کوم اصول چې په انجینري کې شته ټول موږ په نظر کې نیولي او هر ځای هره دقیقه او هره ثانیه زموږ د خوا څخه تعقیبېږي او زموږ کارګر چې دی بغیر له انجینر او بغیر له زموږ مشورې څخه هېڅ کار مخته نه وړي څه چې موږ ورته وایو په هغه شکل سره مخته ځي. ډېره مننه خوشحاله خیر اوسئ. خوږو لیدونکو تاسو د عزیزستان کمپلیکس په اړه پوره معلومات واورېدل ومو لیدل د هرې برخې څخه انجینر د خپل اړخه څخه اطمینان درکوي د دې ځای مسؤل د خپل اړخه اطمینان درکوي
ټولو خپل د برخې اطمینان درکړي چې دلته په نوي ډیزاین په ښه نقشه سره او په اعلی درجه سره کورونه جوړ سوي دي یا دا کمپلیکس جوړ سوی دی. نو تاسې کوم اراده لرئ چې په داسې ښایسته په داسې خوندوره سیمه کې یو کور ځان ته واخلئ، راسئ په عزیز احسان کمپلیکس کې یو بهترین کور واخلئ چې د دې ساحې د دې پاته ژوند څخه خوند واخلئ. نو خپرونه پای ته رسو، تر بیا پورې د الله په امان ښه وخت.